السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په حرم مکرم کې نو ښځه د احرام په حالت کې مخې لڅ وي نو خلکو مثلا ورته وګوري په دې صورت کې خو نو د دې غاړې بندېږي که نه بندېږي دې مخ لڅ کړی دی. محترم فقهای کرام وایي ښځه د احرام په حالت کې به مخ نه پټوي، پر مخ به یو شی راچي دلته یو قسم پرده راځي چې په مخ پورې مښتی نه وي له مخه لرې، دا د احرام په حالت کې. نو وایي که چیرې دا ښځې هغه د مخ د پټولو شی نه کوي پیدا چې هغه مخ ورباندې داسې پټ کړي چې له مخه نه وموښلېږي او ستر راسي. ګوره په احرام کې به د ښځې مخ لڅ وي، د ښځې په مخ باندې به شی موښتی نه وي، او دا که دا ډول شی پر مخ کوي چې هغه تاسو به په دا حج کې لیدلي چې لکه د ښځې پر مخ باندې یو شی راځړېږي لکه داسې نقاب، دا ډول شی چې هغه لار هم ویني او مخ پرې هم نه وي متصل او طواف هم کې کولی شي. نو وایي اول د ښځه دغه وکړي، که دغه نه کوي دا بیا پر نارینه واجب دی چې سترګې ځینې پټې کړي او پاته خوند دی چې حرم ته ورشي واسي که احرام کې وي که نه وي دوی لڅ مخ ګرځي، هلته لکه د حجاب سي پر دوی باندې نه وي فرض، ځای ته ورسي چې هلته د قرآن احکام را نازلېدل دوی د قرآن احکام تر پښو لاندې کړي، که د عربو ښځې دي که د پښتنو ښځې دي چې حرمینو ته راسي بس لکه دوی چې بخښل سوي هېڅ ګناه نه وي بهرا لڅ مخې ګرځي، په داسې پیشنانو په داسې حالاتو کې راوځي چې د انسانانو سترګې ور اوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایي هر هغه ښځه چې د انسان زړه ځان ته مایل کړي، انسان ځان ته ورجلب کړي، رسول الله وایي دغه ښځه به د جنت بوی لا هم نه وویني. نو خوندو ډېر احتیاط وکړي، ځانونه د جنت جوړ کړي. ولې دا خپل ځان فتنه ګرځوي د بل دپاره هم د ځان دپاره، ولې دا خپل وجود عذاب ګرځوي د بل دپاره هم د ځان دپاره. ښځه چې په زینت کې، ښځه چې په ښایست کې وي ځان هم هلاک کړي بل هم هلاک کړي، ځان په دې هلاک کې خلک یې په ګناه کې واچول، هغو ګناه پر دې باندې بارېږي، هغه په دې کې په هلاکت واچول چې په ګناه باندې اخته سول په حرمینو شریفینو کې. رد المحتار جلد 2 صفحه 205. نو محترمینو ډېر احتیاط کوئ، ډېر احتیاط کوئ. حجاب هغه څه دي چې الله جل جلاله ستاسو عزت او ستاسو شرافت په حجاب کې ایښی دی. والسلام علیکم ورحمت الله.